بیا چې څوک داسې وي چې د وطن د کوم خبره کو بیا دای ولي مش مهاجرون يسوي مشونه يفول درته که دوسته دوست به ننګه نه یستی خدای یسول درته که چې دا دور د زړه نه وبوسستی مرګ چې په کومه ورځ لیکلی وي مرګ که په اکسیډنټ شوي مړېږه وو که بیا د وطن په ننګ مړ شي خو کم از کم څوک خو د په تاریخ شهید کو حاجي میرزعلي خان چې نن خلک په تاریخ شهیدوي څه کړي دي خو ننګ یې په وطن کړی دی نن یې میشتوس د لمسۍ پسې قدر کی نن بینه ننګ نه که صاحب په ګر شالول تش وې مشه په روډ شه مړ تش ولې زه خو ځوان یم یوه ورځ دوې شه مړ شه ته خو ورځو نه الولاوي مړاوي دی که دغه مسجدو څومره کښنې مشون نه لوړل ویلې میشتوس غلي خبره واجه څه دویم مرګ نه ډارېږي آیا د جیل نه ډارېږي پیمان ووایه په جیل ښه چې ترساري وي آب شلي لیدې شي که سړی د کوم په ننګ چې تللی وي آب شلی لیده شي مرګ چې د میز یایي چې مرګ دی دا چې مړ دی دا ته مرګ نه یایي چا ویل چې دا مړ دی دښته مرګ ما یایې دا د خدای قرضه وه دا لوړه مرګ یک شي ته یایي چې همیشه یې ډسای در شروخستی وي یا خپله ترساري په مخ ته د بېعزته کوي دا په ورشه زر وره مرګ دی دا یو سوال درته کي چې ما ډارېږې خپل په قانون په آیین شه دننه حق چې د ترفره عزیز سره د لانجه وي زون هم مړه ویرتي فکرو خلی وي یوال ویرسي خو چې د ترسارې و د ځوانونه خبره وي که دا بل خو مړ کړی وای بل مسجد مړ کړی وای انخېلو نن کام ستر د ټیپکې سره وتلی چې د مو سړی پلوني کوم مړ کړی دی خو نن چې بله شبې خلک د لاهور د ګوجرنواله روغلی سړی چې د یخ مړ دی چې دی په وطن شلانګ وغندي هېڅ یې نشته خو زه خو د خپلې پردې و د دغه مړه پښتنه نشي کړی زه خو یې دغه پښتنه نشي کړی مې سخته خبرې زړه م سویږي په د کوم هم زړه باندې وي چې استوک په اسلام آباد په ډیایي خان شه ګرځي د دغه شک تیلور ته نه تم کېږي ایغ بچي ته خیر دی ایغ نجر بچي ته خیر دی ایغ انصار بچي ته خیر دی خدا د مزر یې د پړ یې خال سیستی که سخته دو په دا خالتو کلاور دی په دا خالتی خو میش دی واوه دا در سره دو مو یې د قبیلې ول سره خبرې شوي دي چاوال ګلې و د میش په زیګر درته لګي چې کله میش مړه شي اعتبار وکړه چې دا خو په توس مینه په رښتیا ووت پی ټي ایم توس بچون دی بل ځینه نه یې میش وغلي توس اولاد دی میش قسم په ایمان چې په میش حساوي دا د کوم خبره و میش ورځو نه کي هر وخت وی کي خو دا یو سول بیا درته کوم چې دا د ایسه ګاټې دا د پکوړه وختري نه را پرېږدستی دا د کرنیل د جرنیل د خوشحالولې وختري پرېږده نه را زه دا یو سول درته کوم چې په ترسرې ننګ وکړې په دا ځوانون ننګ وکړې که چېرې مسجد سړی زیای ورر په مو په 15 په 10 لکه خرڅوي شپېته یې مو په چار دي چې زه یې وکړم خو دا کیسه بیا درته چوم چې اشرف لوړه که دغه د کوم څرمنې قرباني ورکړه چې د کوم خبره یې فوجي داسې خبر کړله غلطه تانه پرېږد دا ټوله بدله دغه دو چې دغه سیاډې نه ورته د سیاډې مرګ د سپي وي د جاسوس مرګ د سپي وي خو دا نمونه عزتمن مرګ ته خو موږ ډولې نیولې دي نو که سخته خبره هم کړې وي زړه هم درد کړی وي خو توفیل د یتیمون شول په ټول خلک ته دا نه ویلې چې د توفیل دی د یتیمو کولې ذمهوراو څوک په سر واخلي نه شه سی وخستی خپل بچی دی چې خوښ وي په توفیل دی د چا نه دو ګوډه نو زه خپله ډېرې خبره نه کوم خو صفا درته ویایم چې په وزیرستان شې بله ورځ په ایپي شې ښځینه وویشتې طالب کل امر وځي ریل ګاډي یې نه خال پیزوي تشتوي د زون سره
دا د وردی ولې کسي دا د ایم آی یې کسي دا عیسایي دا په شک کې چې دا دمره تلیفون رسې ګرځي ټول وزیرستان ننګېدو د دغه کلي یې مالک ورسره تابادو یا دغه طالب و دفاع د ایم آی سره تابادو مننه شکریه